او جولري بازار کې افغانان موجود دي، په کرنسي مارکیټ کې افغانان موجود دي، په نور کاروبارونو کې افغانان موجود دي. دا نه چې نشته دی، موږ دا نشو ویلی چې رني کاروبار بس یو بل سره ځکه ډېر وخت نه را روان دي او موږ سره کاروبارونه کوي. مخکې د بازار ډېر چهل پهل و، خلک مخلوق زیات و، دغه هغې سره کاروبار به ډېر ښه چلېږي. خو دا چې لږ د خلک کاروباري مسلې پېښې کې کاروبار نه کم شو، خلک لاړه. د اندرشهر او په چوکیدګار کې 95% دوی افغانانو کاروبار و. 95% چوکیدګار کې 95% او په اندرشهر کې تقریبا 70-75% افغانانو کار لګیا و. کپړې مارکیټونه وګوره ټول افغانانو سره و. د پیپل منډي وګوره، پیپل منډي کې ټول افغانانو سره کاروبار و او پاکستانیانو سره دومره کاروبار اوس په لاس کې نه و، په هغه وخت کې هم نه و، اوس هم نشته ورسره. بس دغو سره ټول د کاروبار ودرېدلی، خلک ټول بېروزګاره شوي. د افغانانو سره تقریبا چې 90% پاکستانیانو کار کوي، منشیانو ورسره، کوکینګ والا ورسره، هغه باندې ټول بېروزګاره شو، کاروبار ټول تباه او برباد شو. تورخام ټول ترانسپورټ ودرېدلی، مدرف ټول بند دی، مطلب باندې ورسېدی. نو مهرباني ده وشي دوی ته د پاسپورټ یوه لاره جوړه شي چې خپل کاروبار کا. دلته نور خلک، ډېر خلک ورسره په روزګار باندې وو، تنخواخوارو ورسره، څوک ډرایورانو ورسره، څوک به منشیانو ورسره، ټول کاروبار دلته ورسره خراب شوی دی. هېڅ قسم دلته ګڼه ګوڼه نشته دی. مخکې به دوی تګ راتګ به و، ټیکسیانو باندې به وار نه و، رشکو باندې به وار نه و، بس دوی به ګرځېده را ګرځېده. زما نوم محمد حارث دی او ولد شاهد محبوب. پوه شوې؟ او زه خپله دلته چوکیدګار کې کرنسي ډیلر یم. چوکیدګار ټول افغانانو ډک و، زیاتر افغانانو او ښاریانو زیاتر. پوه شوې؟ او دوکانونه اوس تاسو راشئ خپله وګورئ چې دغه تاسو کتلی به وي دلته چې ټول دوکانونه خالي دي، څوک نه نیسي او کرایې ارزانې شوي دي، اوس بیا هم څوک نه نیسي. افغانان دلته پېښور کې ډېر زیات وو، KPK کې هم، پنجاب کې هم ډېر زیات وو. هغه د وجې ډېر زیات اثر پرې وتی ده. ډېر خلک روان دي او چې کم زاړه دي هغه دلته دي، او چې کم تدي دي هغه سره هم ډېر فرق راغلی دی. ډېر کاروبارونه هم خراب شوي دي او معیشت هم مخکې نه هغه دا خراب دی. او دې نه علاوه نور هم دی کاروبار لږ سلو شوی دی. بارډر هم بند دی، بارډر وجه تجارت هم نه کېږي، تجارت هم خراب دی، تجارت لارې هم بندې دي، خلک ځي نه، کار نه کېږي، کارونه خراب دي، مالونه نه دي، هلته نه څه نه راځي، انار هم بند دی، هر څه بند دي. کله نه چې دا خبره ښکاره شوې ده چې افغانان به ځي او د افغانانو تګ دی، نو دلته ټول دوکانداران که دا ما سره خوا کې شاهین بازار، کوچي بازار، مینه بازار، جنډه بازار، پیپل منډۍ داسې راتاو شه، اندرشیر شوبه، ټولو خلکو خپل سټاکونه په مزه کړي دي، کاروبارونه یې ودرولي دي، لاره بنده ده. دا خو KPK ده، دا خو د افغانستان سره نږدې ده. نو څومره بزنس به چې کېدلو نو دې طرف ته به کېدلو. اوس چونکې لاره بنده ده نو بس هر سړی ورخطا دی. بل په افغانانو باندې دا بازارونه او دا خلک دا رونق به برابر وو. نو هغوی غریبانان هم د کورونو نه نشي راوتلی، د ځای نه نشي راوتلی. زموږ د حکومت خپل پالیسۍ نه دي د هغې په وجه باندې نو کاروبار بالکل زیرو شوی دی. افغان چې کوم دی یو خو د هغې موس چې تاسو وګورئ پیدایش هم د دې ځای دی، هغې زیات نوم باندې چې افغان دی، باقي چې کوم دی هغې صرف چې کوم دی په پاکستان او په دې پېښور کې آباد شوي دي. که تاسو هغه ته چې د افغانستان صوبې دي یا سیند صوبې دي هغې ته به دا هم پته نه وي. او چونکې د ملک موجوده حالات چې کوم دی حکومت په پابندي او سختي په زیاته راواغېسته، نو په هغې کوچ کوي. د هغې سره چې کوم دی په کاروبارونو باندې هر کاروبار تاسو وګورئ، هره طبقه دې سره متاثره ده. کار ټرانسپورټ دی، چې کوم دی ګراسري ده، د کرنسي سټیشنري کم کار تاسو اوچت کړي هغه دې سره کافي متاثره شوی دی. چې دوی ویزې هم ورکوي، کال ویزې چې موږ سوارو، خو د هغې کم دی فیس یې ښه دی. هغه اوس که یو کور کې 10 کسان دي نو که هغه ځان خرڅ کړي نو هغه فیس نشي ورکولی. ولې چې $2000 پر پرسن یو کس ته چې کوم دی ته والي نو هغه پاکستاني څه لږ بد څه کم 6 لکه روپۍ شوي د کال ویزې پیسې. نو هغه آیا چې کوم دی کور کې 6 کسان دي، دومره وسط د هغې نشته چې کوم دی هغه پی کړي، مجبوراً چې کوم دی هغې به کوچ کوي. او دې ته پکار دی زموږ حکومت ته چې دې کې اسانیانې راولي، 6 میاشتو ویزې دې ورکړي او فیس داسې نامینل فیس چې هغه هر سړی ورکولی شي.